په غزني ولایت کې د پریشونډو او پریتالو ناروغانو لپاره وړیا عملیاتونه د مشهور افغان ډاکټر عبدالغفار غیور په همکارۍ ترسره کیږي. دغه عملیاتونه تېره ورځ د غزني ولایت په حوزوي روغتون کې د ډاکټر عبدالغفار غیور لخوا چې د پلاستیک جراحۍ متخصص دی او تازه له ترکیې هیواد څخه افغانستان ته راستون شوی د یاد ډاکټر په همکارۍ پیل شول. ډاکټر غیور وایي د عملیاتو بهیر ګړندی دی او هغه ماشومان چې د پریشونډو له ناروغۍ سره مخ دي پرته له کوم مالي لګښت څخه یې عملیاتونه ترسره کیږي. د هغه په خبره د ټولو هغو ماشومانو عملیاتونه به کوي چې له دغه ناروغۍ رنځ وړي. نوموړی زیاتوي په عملیات کیدونکو ماشومانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې له 8 میاشتې عمر زیات وي او بله کومه جدي ناروغي ونه لري. عموما هغه ماشومان چې لپچاک لري د 8 میاشتو نه عمر زیات وي یا 9 کیلو نه وزن زیات وي موږ یې عملیاتو او زړه تکلیف ونه لري یا مال نیوټریشن سوی تغذیه نه او کام چې د هغه 15 میاشتو نه باید عمر زیات وي یا هغه د څوکۍ وزن له 10 کیلو نه زیات نو هغه موږ کټګوري کوو او زړه تکلیف او مال نیوټریشن باید ونه لري. ډاکټر غیور وایي د عملیاتو په برخه کې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په پراخه پیمانه ملاتړ کوي. په خبره یې د جراحۍ یوه ځانګړې ډله ډاکټران له کابل او 4 بیا له غزني ورسره د عملیاتونو په ترسره کولو کې همکار دي. هغه همدارنګه وایي په دغو عملیاتو په شخصي روغتونونو کې په لسګونو زره افغانۍ لګښت راځي خو دوی یې په وړیا ډول ترسره کوي ځکه ګڼې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپل ماشومان په شخصی روغتونونو کې عملیات کړي. اگر لپچاک باشه شاید از 30 تا 40 هزار افغانی عموما نرمال مصرفی چی میایه عملیات ها میایه و اگر کام باشه تا 60-70 هزار مصرفش میایه و اینجا شکر خداست کلی سیستم باری چون که مریضا زیاد از ساحه دور و از نظر اقتصاد ضعیف می باشن نمیتونن شخصی عملیات کنن به خاطر از همون ما این پروسه را به حسابی خیریه جور کردیم تا که امرای ریاست صحت عامه یا وزارت صحت پالوی از او کار کنم و این پروسه برای مردم غریب مجانی باشه. ورته مهال د غزني د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد زرک زیرک وایي په دې وروستیو کې د متخصصو ډاکټرانو پر مټ توانېدلي چې د پریشونډو او پریتالو ناروغانو لپاره وړیا عملیاتونه ترسره کړي. د زیرک په خبره له تیرو 2 ورځو را په دې خوا شاوخوا 50 ماشومان چې په دغه ناروغیو اخته وو د ډاکټر غیور لخوا وړیا عملیاتونه ترسره شوي چې له نیکه مرغه ټول عملیاتونه په بریالیتوب ترسره شوي دي. خوشحالۍ ځای دی چې د 2 میاشتو هڅو کوششونو وروسته د وزارت صحت عامه د مقام د رهبرۍ د دوی د همکارۍ او د صحت عامه د ریاست په همکارۍ باندې په دې وتوانېدو چې متخصص عبدالغفار غیور د جراحي پلاستیکي قوي متخصص له ترکیې راغلی و او بیا د موږ بلنلیک یې ومنه راغلو د غزني غریبو خلکو ته تر څو دلته د لپچاک او کامچاک عملیاتونه مجاني وکړي. البته تعداد یې معلوم نه دی چې هر څومره کامچاک او لپچاک مریضان وي دوی مجاني تداوي کوي. د غزني ولایت عام خلک بیا خوښ دي چې په وړیا ډول یې د پریشونډو ناروغانو وړیا درملنه کیږي. دوی وایي که له یوې خوا یا د ناروغي کورنیو سره په اقتصادي برخه کې همکاري کوي له بل لوري ماشومان له تلپاتې معلولیت ژغوري هغه څه چې ګڼې کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره غوښتونکي دي. د سیمې ځایي اوسیدونکي بیا دغه وړیا خدمات د خلکو لپاره لویه مرسته ګڼي. نعمت الله او روح الله چې د لور او زوی عملیاتونه یې په ښه ډول ترسره شوي دي دا پروسه د انساني همدردۍ لپاره د روغتیا پالانو یو لوی ګام یادوي. دوی وایي په شخصي روغتونونو کې ترې په زرګونو زره افغانۍ غوښتل کېدی خو د دوی پر وس نه وی پوره او ماشومان یې له مشکل سره لاس او ګریوان وو چې ټوله کورنۍ ورته کړېدله. بیا یې پرون زه اړیکې راسره ونیولې پیغام یې پرېښود بیا ورته رالو عملیات یې ورو کړلو نو ښه عملیات یې ورو کړي نو خوشحاله یې نه مصارف نه دي راغلي دا خرچه مرچم نه ده راغلي موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دا تقریبا د 11 میاشتو وروسته چې دغه کله موږ دا تکلیف ورته پیدا شو بیا دلته موږ د صحت عامې لخوا دلته موږ ته دغه پوسټ اعلان شو. کله چې دا پوسټ اعلان شو موږ دوی ته ثبت نام وکړو. کله چې دوی ثبت نام او موده پوره شوه او ډاکټر صاحب راغی بیا دوی موږ ته زنګ وویل زنګ بغیر چې موږ ورته وویل چې د هفتې په ورځ خپل مریضان راورسوئ دلته راسئ. کله چې دلته راغلو
موږ هغه مریضان چې کوم لیست و په هغه لیست په ترتیب باندې ونیولو او موږ سره دغه همکاري وکړه. د همکاري د موږ لپاره ډېره غټ شی ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم د عبدالغفار غیور لخوا په غزني ولایت کې د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ یو شمېر ماشومان چې په پرې شونډو ناروغیو اخته وو عملیات شوي چې اوس روغ دي او د یادې ناروغۍ نښې نه پکې لیدل کېږي.